د اداري مجلس د غونډې پر مهال د هلمند والي مولوي امان الدین منصور ترڅنګ د مرافعه محکمې رئیس امنیه قماندان، د لومړۍ پولې بدري لوا قماندان، د استخباراتو ریاست مرستیال او د نظامي محکمې رئیس هم حضور درلود. د مقدمتي خبرو وروسته هلمند والي ټولو راغلو مسؤلینو ته ښه راغلاست ویلی او له هغوی څخه یې مننه کړې چې مجلس ته د ژمنې سره سم حاضر شوي دي. ښاغلي والي د اداري مجلس د اهمیت او مثبت اغېز په اړه خبرې وکړې او له ټولو مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه چې تل د مجلس د وخت رعایت وساتي او هغه مکتوبونه پر وخت جواب کړي چې د ولایت مقام له لوري ورته لیږل شوي او یا ورته لیږل کیږي. د هلمند ولایت مقام وین مولوي محمد قاسم ریاض وایي د هلمند والي د چارو پر قانونیت او چټکتیا ټینګار وکړ او په دې اړه یې لازمې سپارښتنې وکړې. تېره ورځ د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ ولایت مقام غونډو تالار کې اداري مجلس ترسره شو چې ګڼ شمېر ملکي او نظامي مسؤلینو پکې ګډون کړی و. په دې مجلس کې د یو شمېر ادارو لکه زراعت ریاست، برېښنا ریاست، ښاروالۍ ریاست، مستوفیت او یو شمېر نورو ادارو مهم موضوعات تر بحث لاندې ونیول شوه. ستونزې او نیمګړتیاوې شریکې شوې او د ستونزو پر حل لارو باندې بحثونه وشوه چې په اړه یې لازم تصامیم ونیول شوه. هلمند والي صاحب ټولو مسؤلینو ته د اصولي اجراعاتو کارونو کې شفافیت او چټکتیا او د دندې پابندۍ په اړه لازمې سپارښتنې وکړې. له هغه وروسته د ولایت مقام د دفتر رئیس الحاج مولوي عبدالرحمن حذیفه د اداري مجلس مهم او اساسي موضوعات ولوستل چې د مستوفیت د عوایدو، د زراعت ریاست او برېښنا ریاست د یو قرارداد، د ښاروالۍ ریاست د عوایدو او د ناسمو دودونو د مخنیوي فرمان تطبیق او د هغه لارې چارې د موضوعاتو مهم موارد وو. پر یاد موضوعاتو پراخه بحثونه وشول، نظرونه شریک شول او د چارو د لا ښه سمون په موخه لازم تدابیر او تصامیم ونیول شول.